سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه همیشه کوشش کوم ستاسو پوښتنه یو پوښتنه راوالم. تاسو هم کوشش وکړئ خپلې پوښتنې صرف په یوټیوب چینل باندې وکړئ. زما لپاره به اسانه وي، زما لپاره به یو ځای نو زه به ستاسو پوښتنې په اسانۍ سره اخیستلی شم او تاسو معلومات درکوم. ملګرو، یو ملګري پوښتنه کړې ده چې کله معزل وکړو نو دوی ماته کور راکړو، هغه کور مارت کو، اوس فی چې کوم دی ماله کارډ نه راکوي او د دې څه حل لاره شته او که نه. ګورئ ملګرو، ما درې څلور ویډیوګانو کې دا ذکر کړی چې اوس قانون بدل شوی دی. اوس هر کله چې تاسو له دوی کور درکړي، تاسو له ټیکټ درکړي چې پلانکي ښار کې ستا کور دی، تا هلته لاړ شه، نو ته مجبور یې چې هغه ته قبول کړي. که چیرې ته رد کې نو تا ته وفي پیسې نه درکولی کېږي. ستا شغانس ملادي چې کوم دی هغه نه کېږي، نه درکولی کېږي. څومره چې هغه بینیفټ وي هغه تا ته نه درکولی کېږي. نو دې دپاره د دې هیڅ رای حل نشته دی، ځکه دا دوی جبري کړی دی. دلته ډېر خلک چې کوم وو هغه به دلته راله ازیل به یې وکړو، هغه به د خپلو ملګرو سره پاتې کېدل. نو ښه خبره دا ده چې تاسو سیسټم ته ننوځئ، سیسټم کې داخل شئ. هر کله چې تاسو ازیل وکئ او تاسو له دوی کور درکړي، تاسو له مثال په پاریس کې درکو چې پلانکي ځای ته تاسو لاړ شئ، یا ټیکټ درکو چې تاسو بل ښار ته لاړ شئ، هلته تاسو له موږ کور درکړی، تاسو مجبور او مکلف یاستئ چې هغه کور قبول کړئ او هلته لاړ شئ. که تاسو نه قبلوئ نو تاسو له چې کوم دی وفي پیسې نه درکوي او وفي کارډ نه درکوي، ستاسو اشغاص ملادي نه کېږي. او دا دواړه ډېر مهم دي، ځکه دغه وفي چې کوم مقدار روپۍ تاله درکولی کېږي دا ستا لپاره ډېر ضروري تر څو دلته پې ته خپل ژوند چې کوم دی لږ نورمال حالت کې روان کړي. دویم، اشغانس ملادي نه بغیر دلته ډېر مشکلات دي. دغه ستا سوشل سکیورټي نمبر هغې کې تاله درکولی کېږي. بل ته که غواړې که مریض کېږي ته شفاخانې ته تللی شي، نو هغه ډېر زیات ضروري دی. دې لپاره بهتره خبره دا ده چې تاسو هیڅ وخت کې دغه کور مه رد کوئ. د دې هیڅ رای حل نشته دی، تنها د دې نه چې تاسو هغه کور قبول کړئ او هغه کور ته لاړ شئ. نو دغه ورور دی بېرته خپل سوسیال سره خپل یا د اوفیس سره اړیکه ونیسي تر څو دوی د خپل هغه ځای ته بېرته لاړ شي، یا دوی هغه سره کیني، رندیو ورسره واخله، خپل مشکل ورته پیش کا چې کوم مشکل د وجې تا نه غوښتل هلته لاړ شي یا هغه کور ته رد کړی. نو که امکان دی ولري چې هغه ستا مشکل حل شي او تا ته کارډ هم درکړي او تا ته کور ځای هم درکړي. کېدای شي امکان دی ولري دا ځل تاله بل ځای کې ځای درکړي. نو زما نوي چې کوم ملګري راځي یا راغلي دي ټولو نه زما دا هیله ده هر کله چې تاسو ته دوی وفي کور درکوي تاسو مجبور یاستئ چې هغه کور تاسو قبول کړئ، ځکه که تاسو نه قبلوئ نو دغسې مشکلاتو سره تاسو مخ کېدلی شئ. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې به الله سپارم. په مخه